په تیرو 2 ساعتونو کې د پاکستان د رژیم له 40 څخه زیات سرتیري افغان ځواکونو وژلي دي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نه وي سبسکرایب کړئ، په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخکې تر تاسو در ورسیږي. په تیرو 2 ساعتونو کې د پاکستان د رژیم له 40 څخه زیات سرتیري وژل شوي دي. سرچینې وایي چې نن شپه افغان ځواکونه د ډیورن فرضي کرښې په اوږدو کې په قندهار، پکتیکا او کونړ ولایتونو کې پراخ او مهاله بریدونه ترسره کړي دي. د دغه عملیاتو په ترڅ کې یو شمېر مهمې پوستې د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې. د جګړې پر مهال د پاکستان پوځ له پوستو څخه افغان ځواکونو ته سپکې او درنې وسلې هم په لاس ورغړې دي. ویل کېږي چې دا وسلې اوس د افغانستان اسلامي امارات د ځواکونو په واک کې دي او له همدې وسلو څخه به د نور دفاعي او پوځي موخو لپاره استفاده وشي. سرچینې زیاتوي چې جګړه لا هم په ځینو سیمو کې په شدت روانه ده او د پاکستان د پوځ یو شمېر نورې پوستې هم د سقوط له ګواښ سره مخ دي. د راپورونو له مخې افغان ځواکونه په خپلو بریدونو کې پرلهپسې پرمختګونه کوي او د جګړې په ډګر کې د پام وړ بری ترلاسه کړی دی. تر اوسه د پاکستاني لوري لخوا د دغه ادعاو په اړه رسمي غبرګون نه دی خپور شوی، خو سیمه ییزې سرچینې د جګړې د دوام او د وضعیت د بدلون خبر ورکوي. کارپوهان وایي چې د سرحدي تاوتریخوالي زیاتېدل کولی شي د سیمې امنیتي وضعیت لا پیچلی کړي، خو د جګړې په ډګر کې د روانو نښتو په اړه نور جزئیات لا هم راټولیږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي ټینګرتیا زیاته شوې او په بېلابېلو سرحدي سیمو کې وخت ناوخت نښتې راپورته کېږي. د وروستیو معلوماتو له مخې افغان ځواکونه په خپل عملیاتو کې پرمختګ کړی او هڅه کوي چې د ډیورن کرښې په اوږدو کې امنیتي وضعیت تر خپل کنټرول لاندې وساتي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.